अपने फौजी जवानों के शुहदा को अपना कंधा दिया। उसके बाद FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकश धमाका हुआ। वहाँ पर हमारे تحریک تحفظ آئین پاکستان اعلان کړی چې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد لاریون ترسره کوي. یا تحریک وایي دا لاریون د اساسي قانون د ساتنې او د ولسي حقوقو د دفاع په موخه تنظیم شوی او له خلکو یې غوښتي چې په سولیز ډول پکې ګډون وکړي. د تحریک تحفظ آئین پاکستان لور اعلان شوی چې د فبروري په 8 به هټۍ وتړل شي، ټکسیانې او نور ترانسپورتي وسایط به ودرول شي او ټول سوداګریزي چارې به وځنډول شي. दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, उड़ाना बंद रखो. लगाने वाली चीज़ नहीं कि हम उड्रा करेंगे. नो, ये तो इब्तिदा है, मुमकिन है. एंड दैट इज माय लॉन्ग थिंकिंग मेरो मुमकिन है. د فبروري په 8 به دوکانونه تړلي وي، ټکسیانې او نور ترانسپورتي وسایط به درول کیږي او ټولې سوداګریزې چارې به ودرول شي. دا یوازې پیل دی او په راتلونکي پړاو کې د تحریک تحفظي آئین پاکستان لخوا کېدای شي له ټولو کارکوونکو او سیاسي ګوندونو وغوښتل شي چې د زندان تحریک لپاره چمتوالی ونیسي. یا تحریک ویلي چې خپل بنسټیز بشري او اساسي قانوني حقونه به کاروي او تر وروستۍ کچې پورې به په سولیز ډول خپل دریځ وړاندې کړي. دوی ټینګار کړی چې که اړتیا پیښه شي زندان ته د تلو لپاره هم چمتو دي او خپله مبارزه به روانه ساتي. हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, हम किसी का शीशा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये किसी का भी हक नहीं है कि हम ये बेसिक ह्यूमन राइट से वो करें. مونږ به خپل بنسټیز بشري او اساسي قانوني حقونه وکړو او تر وروستۍ پورې به په سولیز ډول خپل دریځ وړاندې کړو. که اړتیا پیښه شي جیل ته د تلو لپاره هم او خپله مبارزه به لا نوره هم پر مخ یوسو. एक चीज की जरूरत है. د تحریک له ټولو سیاسي ګوندونو سره د تړلو فعالانو څخه غوښتي چې په خپلو ښارونو کې له بېلابېلو قشرونو سره لیدنې وکړي او له ولس څخه وغواړي چې د فبروري په 8 نیټه د جبر پر ضد د یو ورځې لپاره په سولیز ډول همکاري وکړي او د اعتراض خپل اساسي قانوني حق وکاروي. चुप किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, जो लिखने की ताकत रखते हैं, जो लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं. ईमान वजारी हमारी इस लश्कर की सिपाही हैं, बहादुर हमारी साथी हैं. 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोस जारी करेंगे. مونږ د هیواد په کچه له ټولو سیاسي ګوندونو سره تړلو فعالینو څخه غواړو چې په خپلو ښارونو کې له هټیوالو، ښاریانو، ځوانانو، مشانو او ښځو سره وویني او له ولس څخه وغواړي چې د فبروري په 8 نیټه د دې جبر پر ضد د یوې ورځې لپاره په سولیز ډول همکاري وکړي او د اعتراض خپل اساسي قانوني حق وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله په تیرا کې د پښتنو ماشومانو او ښځو ناوړه وضعیت اندېښنې زیاتې کړي دي. د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې د پاکستاني پوځ د روانو عملیاتو له امله د پښتنو ماشومانو او ښځو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي.